رسوله الكريم اما بعد. قدرمنو اوریدونکو، د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د سیرت مبارک شپږمه برخه نن تاسو ته وړاندې کوو په توفیق سره د الله جل جلاله. لیکوال او ترتیب کوونکی مولانا حبل الله المتین، ویناوال مولوی عبید الله. قدرمنو اوریدونکو، د رسالت اولنی قبلونکي او پر ځانونو باندې تکلیف تیرونکي اوه کسان وه. اول ابوبکر رضی الله عنه، دوهم عمار بن یاسر رضی الله عنه، دریم د عمار رضی الله عنه مور سمیه رضی الله عنها، څلورم د عمار رضی الله عنه پلار یاسر رضی الله عنه، پنځم صهیب الرومی رضی الله عنه، شپږم بلال بن رباح رضی الله عنه، اوم مقداد بن الاسود رضی الله عنه. ابوبکر رضی الله عنه فرمایي زما قوم زه د تکالیفو څخه لږ منع کولم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع د ده تره ابو طالب کوله، خو د دغه نور مدافعین او خپلوان نه وه، نو ځکه ډیر زیات تکلیفونه وګالل. کله چې بلال رضی الله عنه مسلمان سو، نو بلال رضی الله عنه د سرسخته کافر مشر امیه بن خلف غلام و. هغه به جامې ځینې وکښلې او لس لغړ به یې پر شا پر سرو شګو واچوئ او غټې غټې ډبرې به یې ورباندې کښېښودلې، لاسونه به یې شاته ورتړلي وه او ماشومانو ته به یې ویل د پاسه ورباندې ګرځئ، ورته ویل به یې چې ووایه خدایان میلات، منات، عزا دي. خو بلال رضی الله عنه به احد احد چیغې وهلې، بیا به یې هلکانو ته وویل چې په غاړه کې پړی ورته واچوئ، د مکې په لارو کې یې راګرځوئ تر څو چې د توحید څخه انکار وکړي. رښتیا هم همداسې به ورسره کېدل، خو بلال رضی الله عنه به احد احد چیغې وهلې. آخر رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر رضی الله عنه ته وویل چې بلال رضی الله عنه ډیر په تکلیف کې دی، د دې مشرکینو څخه خلاصول غواړي. ابوبکر رضی الله عنه پوه سو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مطلب د هغه آزادول دي، نو کور ته ولاړی او په کور کې یو ریتل چې د کیلو څخه یې لږ کم وزن دی سره زر راواخیستل او امیه بن خلف ته ورغی او ورته یې وویل ته دا مسکین ولې په عذابویې؟ زه یې په بدل کې هر شی چې غواړې درکوم یې. زما سره یو تور غلام دی چې تر بلال رضی الله عنه تکړه او صحتمند دی او هغه هم ستا په دین دی، هغه به درکړم، که اشرفی غواړې اشرفی به درکړم. هغه ومنله. په یوه روایت کې راغلی دی چې غلام یې ورکوي، په بل روایت کې دی چې اشرفی یې ورکړلې او په بل روایت کې راغلی دی چې دواړه یې ورکړل او بلال رضی الله عنه یې آزاد کړي. کله چې د هغه کافر څخه بلال رضی الله عنه آزاد سو، نو ابوبکر رضی الله عنه ورته وویل، نو هغه کافر ابوبکر رضی الله عنه ته وویل زما د پلات منات او عزا قسم وي که تا زما څخه بلال رضی الله عنه د یوې خورما د دانې په بدل کې غوښتی وای ما به درکړی وای. ابوبکر رضی الله عنه ورته وویل زما د په خپل رب جل جلاله باندې قسم وي که تا زما په ټولې شتمنۍ باندې راکولای لا به هم ما در څخه اخیستی وای، تا ته د ده قیمت څه معلوم دی؟ ابوبکر رضی الله عنه چې کله بلال رضی الله عنه آزاد کړي، نو بلال رضی الله عنه بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه نه جدا کېدی چې څومره غزاګانې سوي دي. بلال رضی الله عنه په ټولو کې د یو بهادر سپاهي په شان خپله توره چلوله، خو د خوند وخت د بدر غزا وه چې امیه بن خلف زخمی پروت و او بلال رضی الله عنه یې پر سینه باندې ناست و. ورته ویل به یې تا چې ما ته ویل الله جل جلاله ته دې ووایه چې تا راڅخه خلاص کړي، اوس دې ته هغه لات او منات را وغواړه چې تا بچ کړي. د ابوبکر رضی الله عنه لوړې درجې دا دي: اول
تر ټولو لومړی مسلمانېدل. دوهم تر ټولو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امتیانو کې اول جنت ته ننوځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تر ټولو لومړی به زما په امتیانو کې ابوبکر رضی الله عنه جنت ته ننوځي. دریم فضیلت په عشره مبشرو کې یعنی په هغو لسو صحابه کرامو کې چې د جنت زیری ورکول سوی دی په هغوی کې لومړی نوم ذکر سوی دی. په حدیث شریف کې 10 سره صحابه کرام ذکر سوي دي خو په اول کې د ابوبکر رضی الله عنه نوم ذکر سوی دی. ابوبکر رضی الله عنه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره مین و چې د هیچا پروا یې نه کوله. یوه ورځ والد ابو قحافه چې لا مسلمان سوی نه و د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې لږ نامناسب الفاظ استعمال کړه. نو ابوبکر رضی الله عنه دومره پورې وهی چې غزار سو. بیا یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبره ذکر کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورباندې خفه سو چې ولې دې داسې کار کړی دی. د ابوبکر رضی الله عنه مشر زوی عبدالرحمن رضی الله عنه فرمایي چې ما خپل پلار ابوبکر رضی الله عنه ته وویل چې زه لا مسلمان سوی نه وم او د مکې د مشرکینو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابلې ته راغلی وم. ته د بدر په غزا کې زما تورې ته برابر سوی وې خو د پلاروالي احترام یې وکړی ومې نه وهلې. نو زما والد ابوبکر رضی الله عنه راته وویل زما دې په رب جل جلاله سره قسم وي که ته ما ته په نظر راغلی وای چې د کافرانو د لوري جنګیږي ما به ستا سر پرې کړی وای. زه د اسلام په باره کې د هیچ چا پروا نه کوم. عمر رضی الله عنه فرمایي چې یوازې ابوبکر رضی الله عنه زما تر ټول خاندان غوره دی. عمر بن العاص رضی الله عنه فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه چې څوک ډیر در باندې ګران دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل عائشه رضی الله عنها. ما وویل نه نارینه یادوم. راته یې وفرمایل د هغې پلار ابوبکر رضی الله عنه. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو رضی الله عنهم څخه پوښتنه وکړه چې چا نن روژه نیولې ده. ابوبکر رضی الله عنه وویل ما. بیا یې وفرمایل چا نن جنازه کړې ده. ابوبکر رضی الله عنه وویل ما. بیا یې وفرمایل چا نن مسکین ته خوراک ورکړی دی. ابوبکر رضی الله عنه وویل ما. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل چې چا نن د مریض پوښتنه کړې ده. ابوبکر رضی الله عنه وویل چې ما. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هر چاته چې دغه خوبیانې جمع سي هغه جنتی دی. عمر رضی الله عنه فرمایي ما د ابوبکر رضی الله عنه د خلافت په وخت کې وغوښتل چې د شپې د خلکو تکالیف معلوم کړم. بیا خلیفه په خبر کړم. نو د شپې راووتلم. یوه نابینا بوډۍ زنانه وه د هغې خپلوان نه وه نو ګاونډیانو به یې خدمت کوئ. زه د هغې کور ته ورغلم که ګورم چې هر کار یې په بهترینه طریقه سره سوی دی او هغې ته خوراک هم پوخ سوی و او ورکول سوی و. نو بله شپه لږ وختي ورغلم خو بیا هم د هغې خدمت یو چا کړی و. آخر مې فیصله وکړه چې دغه نفر به معلوموم. نو ډیر وختي د هغې د کور سره نږدې پټ سوم. کله چې د شپې د خلکو تګ راتګ ختم سو نو که ګورم چې خلیفه ابوبکر رضی الله عنه راغی او د هغې په خدمت کې لګیا سو. ما په زړه کې د ځان سره وویله عمره رضی الله عنه ته به هیڅ وخت د ابوبکر رضی الله عنه درجې ته ونه رسیږي. بیا عمر رضی الله عنه فرمایي چې یو رسول الله صلی الله علیه وسلم د صدقاتو غوښتنه وکړه. د یوې غذا دپاره تیاری کېدله. نو په زړه کې مې وویل چې نن به خامخا تر ابوبکر رضی الله عنه د مخه کېږم او خپله نیمه شتمني مې راوړله. خو هلته هم ابوبکر رضی الله عنه راڅخه وړاندې سو. هغه ټوله شتمني راوړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه ورڅخه وکړه چې په کور کې د کوم شی پرې ایښی دی. ابوبکر رضی الله عنه ورته وویل چې بس الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ورته پرې ایښي دي. عمر رضی الله عنه فرمایي هلته هم ابوبکر رضی الله عنه لمبر راڅخه یووړی. اسماء رضی الله عنها فرمایي
چې کله مې والد ابوبکر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هجرت کوي ټولې 6,000 اشرفۍ په کور کې وې، ټولې یې واخیستلې. نیکه مې ابو قحافه کور ته راغی، هغه نابینا و، راته یې وویل چې ابوبکر رضی الله عنه به ستاسو څخه ټول مال وړی وي. ما ته د هغه مینه د خپل دوست سره معلومه ده. اسما رضی الله عنها فرمایي چې ما ژر ژر واړه واړه کاڼي یا ډبرې د کوټې په کونج کې جمع کړلې او یو ټوکر مې سربیره پر واچوی او د هغه لاس مې ورباندې کښېښودی او ورته ومې ویله چې ګوره دا روپۍ راته پرې ایښي دي چې د ده تسلي وسي، خو په کور کې هیڅ نه وه. قدرمنو اوریدونکو، د ابوبکر رضی الله عنه د سیرت مبارک 6مه برخه پر همدې ځای ختموو. تر بیا راتلو مو پر یوه الله جل جلاله سپارو. تزمك هاجر وتظل تسقي غلاما كان في البشرى حليما فصرت طعاما